وی چاله د مغرب نه مستر سمیت پیسې راوړي دي، چاله د مشرق نه نیټورلال توفې راوړي دي، چاله شیرازي صاحب د جنوب فائدې راوړي دي، چاله شیرازي صاحب د جنوب فائدې راوړي دي، او بل یو لکه جوري الحبیب خوږې راوړي دي، او بل وایي شمال کې مې خوږ یار د مستر چنګ چاولي او اولی راولي. ډېر دا ورته ډېره مننه. السلام علیکم ګرانو مینوالو، بیا مرکه کې ته هرکلی ویم. طارق تاثیر صاحب را سره ناست دی، مخکې مرکه کې تاسو لیدلی مو زموږ مخکې خپرونه کې، نو بیا ورته هرکلی ویم په مرکه کې، او څه خوندور کلامونه تاسو ته ډالۍ کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه اشفاق صاحب ته چې یو ځل بیا راغی او موږ سره کېناستې او دا پروګرام ریکارډ کوو. زه یو څو خبرې د خپل طرف نه کوم چې د پیر سباک او د ډېرې کټي خیل د ټولو مرګرو او د نورو ټولو پښتنو هم خو بالخصوص د پیر سباک او د ډېرۍ د مرګرو ډېره شکریا ادا کوم چې زما دغه کلام بار بار شیر کو او ډېر ډېر وکتو او خوښ یې کو، او زه د خپل ورور هم مننه کوم چې هغه په سوشل میډیا ناست دی او هغه زما ټول پروموټ کولو کې ډېر کردار ادا کوي. ډېره مننه. نو خوږو کتونکو خو به انتظار نه کېږي، ځکه چې ای وایي چې هر یو ټکی د بار بار د اورېدو دی، هر یو لفظ. نو نن به ورته څه ډالۍ کوئ؟ نن به یو نظم انشاءالله یو غزل نیمو. جی ارشاد. وی سر رانه مه زاروه خان چې ټوپۍ نه راکوې، سر رانه مه زاروه خان چې ټوپۍ نه راکوې، او بیخي مرتد چې سوالات مني زکات نه مني، او د کفر توره بلا وازه خوله ولاړه ده، او زما د کفر توره بلا وازه خوله ولاړه ده، او زمونږ یو ملا تبلیغ او بل زکات نه مني، او زما د دور ابي جهل بیګا ټویټ کړی دی، زما د دور ابي جهل بیګا ټویټ کړی دی، او د ښار روزه چې زما لات او منات نه مني. واه ډېر زبردست، ډېر زبردست. او زما د دور ابي جهل بیګا ټویټ کړی دی، او د ښار دیوزي چې زما لات او منات نه مني. دا نظم دا یو څو اشعار دي، دا زاړه دي، او منظر صاحب وایي دا ووایه دا اوس هم حالات داسې دي، ما په لږ مخکینو حالاتو لیکلی دی. و یو وی مجاهد ما بل هم وی په اسلام رما، او یو وی خپل خوره ګټم، بل وی په کام رما، او یو شي په خودکش کیرا، او بل په ډرون وسوځي، او یو شي په ناموس قربان، بل هم وی په کام رما، او رقص کوي ابلیس خان دي د مرګ میلې دي، او ډرامې ټریلې دي. یو وای مسلک، بل وای نظم او امت ګټم، یو وای نظریه د اسلام، بل وای قومیت ګټم، یو وای جمهوری نظام، بل وای نه خلافت ګټم، څو خپل فرقه ګټي، څو کوئی لسانیت ګټم، نو یو وای سرور د سوځوي مې، بل وای خپیتاو دی ولغاو تلغاو دی، او یو وای روټۍ جامې او کور بدر کوم مزه، بل وای د ظلم زور نظام به بدلو مزه، او بل وای د ملک کې به اسلام نافذو مزه، بل وای په توره به کشمیر آزادو مزه، خدای زده چې میان
ړانده دی او کنه دریاب خړ دی او ګړبړ دی. واه کم کم ځایونه دی چیړل. بل پکې بند دی اشفاق سے بوی چاکړو هر بربند د سوشلیزم پجامه کې پټ او چا د خوږ اسلام په نامه غټ لکه سنډاکو سټ چا واغس د امن په نامه د قتل عام پرمټ او ټول مونږ غورځوي کندې تخپل پاس کینی په خټ او مړمو کې په خپل او بیا په خپل وای میاش سوق دی او ډوک بوک دی. او یو وای کرپشن ختمومه خو څو ورځې پس بل وای لوډ شیډینګ ورکومه خو څو ورځې پس بل وای اوړه ارزانومه خو څو ورځې پس بل وای دا ټول غله تختومه خو څو ورځې پس. نو هر یو په خپل ځای ګلډانګ لري او سره خپل غپ دی غپ شپ دی. ډېر زبردست ډېر زبردست. او خان کله مولا شي کله غل کله قاضي خلکا او کړي صلاح د په نمبر راضي خلکا او حال او مستقبل له سبق واخلي د ماضي خلکا وی پیجنې ډېر کوي وختونه در نزي خلکا اور یو مخ خیرن د پاري او د ګناونو خاف ته او مل ملاپ ته. ابل لغه پکې باندې منظر سے و یو وای بینکونو کې زره مبادله کم ده بل وای ډیمونو کې د اوبو ذخیره کم ده بل وای او هو د سٹاک ایکسچینج اشاریه کم ده بل وای هر سشت ده خو تاسو نصیبه کم ده نو خپل په لګیا دي غټان خوري خوار غریب ته چل دی او درز غوبل دی. ابل پکې او باندې توجه غواړم دا ټول مرګرو ته ډالې کوم وی چاله د مغرب نه مستر سمیت پیسې راوړي دي چاله د مشرق نه نیټورلال توفې راوړي دي چاله شیرازي صاحب د جنوب تو فائدې راوړي دي چاله شیرازي صاحب د جنوب فائدې راوړي دي او بل یو لکجوري الحبیب خوږې راوړي دي او بل وای شمال کې مې خوږ یار د مستر چنګ چاولي او اولی راوړي. ډېر زبردست ډېر مننه. ډېر زبردست. دې کې مزاق نه دی دې کې یو ډېر لوی سبق پروت دی امینوال کې سوچو کی او طارق تاثیر سے په دې کلام باندې په دې کې یو ډېر لوی طنز دی په دې حالاتو پوری په دې حکمرانانو پوری او په دې پالیسۍ پوری او په دې سفارت پوری ډېر لوی طنز پکې پوری ګوړه کې زهر دی ګوړه کې زهر. بل وړوکې غوندې غزل دی دا داسې دی لکه ګپ شپ ښکاري مخکې ما هم ملګري سره شعر کو هغې کې اواز تیز نه راتلو نو مزه ډېره نه وه دا منظر سے بوی چې دام دغه کا دا د غپ شپ ټایپ دی او زوم په خپلو خولو ډوبم تر سپېږمو دا بعضې مشران د خبرو کې تکیه کلام کوي که نه دغه دی دا څوک وایي چې کم دی نو دې کې هغه دغه دی دا دی او زوم په خپلو خولو ډوبم تر سپېږمو او هغه هم ښه په ځان اخته دی دا دغه دی دا او چا به ویل چې لوی مغل میشته دی تورو غرونو کې چا به وی چې لوی مغل میشته دی تورو غرونو کې او چا به وینا دلته کې دیره دی دا دغه دی دا او سره سپین ګوراګان په 80 کال وشوتلی دي سره سپین ګوراګان په 80 کال وشوتلی دي او ل اف سی آر چې کوم دی شته دی دا دغه دی دا شعر بیا وایي سره سپین ګوراګان په 80 کال وشوتلی دي او ل اف سی آر چې کوم دی شته دی دا دغه دی دا او دا بل شعر توجه غواړم شمشاد صاحب اوس خو مو د غرونو په سر وورو مور واغستو اوس خو مو د غرونو په سر وورو مور واغستو نو مشر لاله اوس په څه خفه دی دا دغه دی دا شعر بیا وایي اوس خو مو د غرونو په سر وورو مور واغستو نو مشر لاله اوس په څه خفه دی دا دغه دی دا. او بل شعر دی پکې وی شیخ را لوجرا جمعات او کور ټول تسنی وسنک بریال سیبو شیخ را لوجرا جمعات او کور ټول تسنی وسنک او سوکو د خان ماما ملمه دی دا شیخ را لوجرا جمعات او کور ټول تسنی وسنک سوکو د خان بابا ملمه دی دا دغه دی دا. او دا شعر دی پکې دا ز پر پښتنو رونو ته ډالې کوم وی برک توتو خوم لکه د سور توتو په تیخ تزي برک توتو خوم لکه د سور توتو په تیخ تزي او برک توتو خوم جوړی کوټه دی دا دغه دی دا ماشاءالله یار ډیر مننه. او ښکاری به غپ خدا سي غپي ګوري مګانا او ښکاری به غپ خدا سي غپي ګوري مګانا او شعر د تاثیر خپ ټول پورا دی دا دغه دی دا ډیر مننه اوس یې سټم په لګو ډیر مننه واقعي ډیر مناسب دی اشفاق سے جی خالی خالی ما تش تور ما پما سے چل دے خالی خالی ما تش تور ما پما سے چل دے او بیخیز چل را وانیوم نه دے چې دا سے چل دے خالی خالی ما تش تور ما پما سے چل دے او بیخیز چل را وانیوم نه دے چې دا سے چل دے او دا بازه سیز
د بل په کشش ولې کوي دا بعضې سیز د بل په کشش ولې کوي یعنی که یو شي سبو شي جدا څه چل دی دا شعر دا بعضې سیز د بل په کشش ولې کوي یعنی که یو شي سبو شي جدا څه چل دی او چې غم د جنگ وي نو زما د متشم په سري چې غم د جنگ وي نو زما د متشم په سري لالا په خپله ولې نزي په لالا څه چل دی چې غم د جنگ وي نو زما د متشم په سر یو لالا په خپله ولې نځي په لالا څه چل دی او پسه د خانه ګیلمن دی چې نیغ نیغ پې ورځي پسه د خانه ګیلمن دی چې نیغ نیغ پې ورځي او دا څه عجبه تماشه ده په ملا څه چل دی پسه د خانه ګیلمن دی چې نیغ نیغ پې ورځي او دا څه عجبه تماشه ده په ملا څه چل دی او بریال صاحب دا شعر ستا دپاره دی او د خفګان سره دی وایي چغې سوریې دي جړاګانې دي او سرې کوکې دي چغې سوریې دي جړاګانې دي او سرې کوکې کې او یا الله خیر کې په دې بر مالت کې بیا څه چل دی چغې سوریې دي جړاګانې دي او سرې کوکې کې یا الله خیر کې په دې بر مالت کې بیا څه چل دی او اشفاق صاحب وایي د سپینې خولې واده دی ولې تر سبا ځنډوي د سپینې خولې واده دی ولې تر سبا ځنډوي او ای ولې نن څه مسله ده او سبا څه چل دی او د سپینې خولې واده دی ولې تر سبا ځنډوي ای ولې نن څه مسله ده او سبا څه چل دی او هم ځمکه اور ده هم اسمان د ورختلو نه دی او ترمنځ هم تشه خلا ده یا الله څه چل دی ډېر ښکلی شعر دی هم ځمکه اور ده هم اسمان د ورختلو نه دی او ترمنځ هم تشه خلا ده یا الله څه چل دی او لاندې که باندې لګوي خان او ملا پوهېږه لاندې که باندې لګوي خان او ملا پوهېږه او ستا پکې سویمه د تاثیر ده په تا څه چل دی ډېره مننه ډېر ښه طارق تاثیر صاحب ډېر زبردست و یو خان غصه و خپل مزدور ته ویل په ناره خېټه او سپور شونډې زړه مزې غواړي یو خان غصه و خپل مزدور ته ویل په ناره خېټه او سپور شونډې زړه مزې غواړي خپله څرمنې اغوستې نه ده چې لا جامې غواړي ډېره مننه طارق صاحب په شعرونو کې کمال دا چې دغه وخت کې خو به خلک وخاندي محفل وخاندي خو که په دغه شعرونو باندې په سړو دماغو چېرته موږ د شپې سوچ وکړو نو دا موږ دپاره دا چونډۍ دي دا نوکارې دي دا تڼسکارې دي دا موږ دپاره یو پیغور دی دې کې یو طنز دی موږ دپاره د دې عوامو دپاره د دې قام د دې خاورې دپاره د دې حکامو دپاره د دې پالیسۍ دپاره تاثیر صاحب په کلام کې دا کمال دی چې هغه په موټي کې اسمان راخلي هغه په کوزه کې سمندر بندوي هغه په یو لفظ کې لفظونه او بیا په هغه لفظونو کې مدرسه او په هغه مدرسه کې اکیډمیانې بندولو هنر تاثیر صاحب ته ډېر ښه ورځي الله دې ژوندی لري ډېر ښه لیکوال دی او اشفاق صاحب دا انشاءالله دا تاسو به دپسې یو ځل بیا هم راځئ د خیرات سره ډېره مننه جګر باندې ډېره مننه د منظر صاحب او د ټولو ملګرو منظر صاحب د مینې غر دی دا ټوله د مینه ده د مونږ کمال پکې کم دی او د محبتونه زیات دي ډېره مننه تاسو منظر صاحب خبرې د دې باره کې اورېدې نو د دې د پاسه خو څه خبرې کېدی نه شي چې مونږ وکړو خو مرکه کې اوس مونږ لره کې اجازت او نوې مرکه کې بیا پرمختګ دپاره بدلیم ویډیو کې بیا تاسو سره ملاویږو د الله په امان